پیغمبر علیہ السلام په خپله مدینه منورې ته چې هجرت وکړ نو اول مسجد نبوي جوړ کړ او مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دنکاچه جوړه کړله او دغه ډبې او دنکاچې ته به یې وې صفه. په دې باندې به د پیغمبر علیه السلام ملګري را صحابه کرام را جمع کېدل او د پیغمبر علیه السلام نه به قرآن زده کو. تقریبا 400 طالبانو د پیغمبر علیه السلام نه په دغه ځای کې د دین زده کړه کړې ده. دې صحابه کرامو چې قرآن زده کړ نو پیغمبر علیه السلام ورته ذمواري ورپه غاړه کړه، بلغو عني ولو آیه، اوس زما له طرفه تاسو ورسوئ اگر که یو آیات وي، یعنې که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که ډېر قرآن یې زده کړی دی هم دا نورو ته ورسوئ.